د لیدنې په پیل کې د هیواد د چاپیریال ساتنې عمومي رئیس ښاغلی خالص ویل چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په موخه د مهال د هیواد په ټولو ولایتونو کې بېلابېل پروګرامونه تطبیقیږي. نوموړي ویل چې د افغانستان په ښارونو کې د هوا ککړتیا ورځ تر بلې ډېریږي او دا ککړتیا د زړه، تنفسي او نورو خطرناکو ناروغیو سبب ګرځي. د هغه په وینا ککړه هوا د انسانانو پر ژوند منفي اغیزه کوي. له همدې امله اړینه ده چې ټول مسؤلین دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. وروسته د بلخ ولایت والي حاجي ملا محمد یوسف وفا مېلمنو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ ویل خوشبختانه په بلخ ولایت کې د ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په همکارۍ د چاپیریال ساتنې په برخه کې اغیزمن اقدامات روان دي. والي زیاته کړه چې د چاپیریال د پاکوالي، د هوا د ککړتیا د مخنیوي او د شنو ساحو د زیاتوالي لپاره عملي ګامونه اخیستل شوي او نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي ترڅو د بلخ ولایت خلک وکولی سي له یوه ارام او سالم چاپیریال څخه برخمن سي. د لیدنې په پای کې دواړو خواو پر یو شمېر اړوندو مسایلو خپل لیدلوري شریک کړل.